پاکستان وایي له طالبانو سره سلا شوي چې د اغزن سیم مسله به په تفاهم حل کوي. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سوله ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. پاکستان وایي د طالبانو له موقت حکومت سره موافقې ته رسیدلي چې پر پوله د اغزن سیم د تیرولو مسله د خبرو له لارې حل کړي. پاکستان ابزور ورځپاڼې د یوه جګپوړي چارواکي په قول لیکلي چې دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې د ننګرهار ولایت په یوه برخه کې طالب جنګیالیو اغزن سیم لرې کړ. دغه پاکستاني چارواکي چې ورځپاڼې نوم نه دی څرګند کړی وویل د طالبانو د استخباراتو یوه سیمه ییز مشر هڅه وکړه چې اغزن سیم لرې کړي، خو هغه دا کار د خپل مشر ته له تاییده پرته کړی و. د ورځپاڼې د راپور پر اساس له پیښې سمدستي وروسته پاکستان او طالبانو په لوړه کچه تماس ونیو او موافقه یې وکړه چې دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي. د زیاته کړه دواړو خواو تفاهم ته رسیدلي چې ترنګلتیا به نه پراخوي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني پوځیان دې ولسوالۍ ته 2 کیلومتره دننه ورغلي او له ډیورن کرښې دې خوا یې اغزن سیم تیر کړی دی. پاکستاني چارواکو ابزور ورځپاڼې ته په ضمني ډول منلي چې سیمه څه ناڅه وروسته وړاندې شوی، خو دواړه خواو منلي چې په خبرو او دوه اړخیزو تفاهم به یې حل کړي. دا هم ویلي چې افغان لوري ته یې ویلي چې پاکستان به وروسته له دې اغزن سیم نصب کړي چې د دواړو خواو ترمنځ د سیم د تیرولو پر ځای همغږي وشي. ورځپاڼه ادعا کوي چې له پیښې وروسته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب چې د طالبانو د مؤسس ملا عمر زوی هم دی سیمې ته لاړ او طالب قومندانانو ته یې لارښوونه وکړه چې بیا داسې ونه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاندوی عنایت الله خوارزمي رسنیو ته ویلي چې طالب ځواکونو د هغوی پاکستاني پوځیانو مخه نیولې چې غوښتل یې په ننګرهار ولایت کې په غیر قانوني ډول اغزن سیم نصب کړي.